سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او رب یاست. په دغه ورځ کې پاکستان سپوږمۍ ته خپل سټلایټ ولېږلو. زیاترو پاکستاني رسنیو په همدې موضوع باندې خبرې یعنې یوه اونۍ ده چې همدغه موضوع ده چې په ټولو رسنیو کې چې سهار هم کښېني سټلایټ دې ځای ته ورسېدو او ماښام هم چې کښېني سټلایټ دې ځای ته ورسېدو. ټوله میډیا په همدغه باندې اخته ده چې موږ سټلایټ لېږلی دی. نن په دغه موضوع باندې خبرې کوم چې دا سټلایټ دی څه، دا سره کوم پاکستان ولېږلو، د کوم ځای ولېږلو او ولې دا کار یې وکړو. زه پر دغه باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. لومړی تر هر څه یو سټلایټ چې سپوږمۍ ته استول کېږي د هغه په سیستمو په ابعادو باندې باید تاسو پوه سئ چې هغه حد اقل 3 په 3 متر کې یعنې د یو بسته کور ځای نیسي. لکه همدغه سټلایټ چې ده تاسو وینئ دا په تصویر کې داسې وړوکی ښکاري مګر دا 3 په 3 کې یعنې بسته یوه کوټې یوه کمرې په اندازه باندې دا اوږدوالی او بر لري. نو د همدې امله چې کله هم سټلایټونه هستي په دې سټلایټو کې ډېر موارد دي. په هغه سټلایټو کې زه تاسو ته لږ معلومات درکړم چې په لومړي قدم کې دی د یو سټلایټ لري چې دا د مځکې سره باید ارتباطات ونیسي. دا بل رادار سیستم دی چې په هماغه سپوږمۍ کې چې کوم د هوا حالات و کوم دا څه دي دی هماغه کنټرولوي چې دا ډول رادارونه چې دي 4-5 دانې همدا سټلایټونه لري. امکان لري چې که یو رادار یې مات سي بل رادار بیکاپ بل رادار او بل دا هارم دی چې د دې حرکات چې کوم ځای کې مثلا سټلایټ بند سو هماغه یو مصنوعي لاس غوندې دی هغه ځای څخه مشکلات یعنې کندنکاري او دا هر څه کارونه وکړي. یعنې دا کوم سیستم چې هلته لېږدول کېږي دی تر ډېره د یو انساني روباټ په شکل باندې اوسي. هر څه چې مشکلات لري دی هغه مشکلات باید په خپله ورۍ حل کړي. نور د دې ځایه چې نور تاسو وینئ دغه د سټلایټ هغه کوم بدنه چې ده دا ډېر کلکه پکار ده ځکه چې هلته په سپوږمۍ کې چې کله سپوږمۍ د لمر مخ ته نږدې کېږي هلته ګرما بیخي ډېره ده. دلته خو چې ځمکې ته چې تاسو چې کومه ګرما وینئ دا ګرما خو ډېره کمه ځکه چې دلته د اوزون طبقه ده. اوزون طبقه دا ګرما او دا یخني او دا شی هر څه کنټرولوي مګر په سپوږمۍ کې چې کله هم سایه سوه ډېر یخېږي او چې کله لمر سو ډېر ګرم کېږي. نو د همدې امله دا سټلایټ ډېر قوي بدنه غواړي هر څه ده. نو دلته سولرونه پکار دي چې دی هلته برق ولري دی هلته ژوندی واوسي. دلته د یو سټلایټ امکانات دپاره ډېر شی پکار دی او ډېر څه پکار دی چې هغه سټلایټ کله هم سپوږمۍ ته رسېږي. ما تاسو ته وویل چې 3 په 3 کې او د دې وزن هم په ټنونو باندې دی. په دا شا کې چې کوم څه تاسو وینئ دا د چین سټلایټ دی. دا د چین سټلایټ دی او دا سټلایټ دی چین لېږلی دی. دا نه په ټنهاو وزن لري خو هغه وزن یې دقیقه دلته چا لیکلی نه دی چې دا څومره وزن دی او ډېر هېوادونه هم دا وزن نه لیکي ځکه چې د وزن لیکلو سره بیا ډېر رازونه افشا کېږي چې په دې کې څه څه دي. وزنونه نه لیکي او هغه اندازه هم نه لیکي خو دومره به لیکي چې 3 په 3 کې د اوږدوالی او بروالی لري. نو دا یو ډېر قوي شی دی. اوس راځو د پاکستان د سټلایټ په هکله باندې. دا هغه سټلایټ دی چې پاکستان ساینس پوهانو خپله مخ ته ایښی چې موږ دغه شی لېږلی دی. دا شی دا بیخي داسې یو دومره رشخندي شی ښکاري چې زه حیرانه یم چې دغه کسان چې خپل ځان یې که ساینس پوهان یې ګڼلي اوسي دوی سره کوم دغه شی خپله مخ ته ایښی دی. دا خو نه هماغه بدنۍ د لمر دپاره مقاومت برابر ده نه هغه د دوی سیستم دپاره دا هېڅ شی نشته. دا یو وړوکې پروژه په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې چې اوس زیاتره ځوانان یې جوړوي هماغه شی چینایانو ورته جوړ کړی د دوی مخ ته ایښی دی. په یو ډول چینایانو پر دوی باندې خپل رشخندې هم واله دي مګر دوی دغه تصویرونه بار په ټولو میډیاو کې نشر کړي هم دي. حتی په ورځپاڼو کې د پاکستان دا چاپ سوي دي. که تاسو وینئ دا سټلایټ نه دی دا بیخي یو داسې یو خندهداره شی دی. که تاسو خپله هم فکر وکړئ د سټلایټ دپاره ډېر امکانات پکار دي. د هغه یوه بدنه چې د ګرما او د یخنۍ او د ګرمۍ په مقابل کې باید مقاومت وکړي هماغه بدنه دومره قوي ده چې د دغه ټوله د دې د سټلایټ وزن اخلي د دې بدنه. نو دا شی چې دوی جوړ کړی دی دا شی لږ ګډوډ ښکاري. اوس راځو په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان سره کوم د سټلایټ یې لېږلی دی.
دلته چین ورځپاڼه چینایي ورځپاڼه ټول لیکلي دي چې د چین خپل سټلایټ چې لیږلو سپوږمۍ ته نو د هغه سره یې یو کیوب یعنی یو مکعب یې هستولی دی یو مکعب یې هستولی دی چې دا یو کیوب سټلایټ یعنی یو مکعب شکل سټلایټ د پاکستان له هم ځان سره وړی دی یعنی اصلي چین چې خپل کوم سټلایټ لیږلی دی هغه مې هم تاسو ته دلته وښوی دا د چین سټلایټ دی چې زه تاسو ته دلته ښکاره کومه دا د چین سټلایټ دی او پاکستان لا چې دی دا دی او دا هم ځان سره انتقال کړی دی یعنې د پارسل په ډول باندې چې کله هم دا پوستي خدمات نه دي چې ستاسو یو جنس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالوي هماغه دی چې دا یې د خپل د سټلایټ په یو کونج کې دا یې ایښی دی او دا یې هم لیږلی دی اوس راځو د پاکستان د غربي میډیا او د چین میډیا امریکا هم دغه لیکلي دي چې چینا د پاکستان هماغه کیوبې هغه مکعبي انتقال کړی دی ځان سره مګر دلته پاکستاني میډیانو نشرات شروع کړي دي چې زموږ حولي مهشان چې سټلایټ ته موږ سپوږمۍ ته لیږلی دی عکسونه یې هستولی دي دا عکس تاسو په آیفون 15 باندې هم اخیستلی شئ په همدې ډول بهتره کیفیت باندې تاسو په آیفون 15 باندې هم د عکس اخیستلی شئ او که دلته راسئ بیا د دوی نورو ورځپاڼو ته وګورئ دلته ویل د پاکستان لومړنی سټلایټ د سپوږمۍ مدار ته ورداخل سو یعنې سټلایټ نه دی هغه د پاکستان نه دی خو د چین دی او دا ځان سره هم انتقال کړی دی اوس دلته که راسو جي نیوز ته راسو جي نیوز هم همدغه خبرې کړې ده چې پاکستان خپل لومړنی میشن ډېر قوي شی دی یعنی دوی خپل لومړنی میشن په همدې موخه یعنې سپوږمۍ ته انتقال کړی دی یو ورځپاڼې هم دغه د سټلایټ رسۍ تر نږدې نشر کړی نه دی ته چې تاسو وینئ دلته دغه ټوله شیان یې په آرټیفیشل انټلیجنس جوړ کړی دی یعنې دا هیڅ شی هم حقیقت نشته په دې کې دوی دا هغه تصویر دی چې پاکستان یې په میډیاو کې نشر کوي او دا هغه تصویر دی چې آرټیفیشل انټلیجنس جوړ کړی دی دلته چې راسو دا عکسونه چې وینئ دغه نن سبا چې څه موضوعات د پاکستان په حساب باندې وینئ دا ټول نن سبا په آرټیفیشل انټلیجنس باندې روان دي ولې چین پاکستان ته دومره خدمات وړاندې کوي په اصل کې د مځکې پر مدارو باندې دلته موږ 3 مداره د سټلایټونه لرو یو لیو ده چې دا لومړنی مدار دی چې لو اوربیټ دی یعنې دا نږدېترینه مدار مځکې ته دی دا میو ده دا میډیم اوربیټ دی دا په منځ کې دی او یو هم چې دی جیو دا آخري مدار دی چې د سټلایټونه د مځکې په بر نو دلته 3 مداره دي 3 موقعیتونه هر هیواد د ځانه 3 موقعیتونه لري چې په هماغه ځای کې خپل سټلایټونه هستولی شي په دې کې که تاسو جاسوسي سټلایټ هستوئ که هغه د هوا حالات دپاره که هغه د ډیټا دپاره سټلایټونه په څو قسمه دي نو تاسو کولی شئ چې خپل سټلایټونه ور ولېږئ او هلته یې ځای پر ځای کړئ اوس چین غواړي چې همدغه 3 نقطې چې پاکستان په لاس کې دي دا خپل تر کنټرول لاندې او خپل تر لاس لاندې ونیسي همدا ډول د پاکستان فوج سره معامله کړې ده او پیسې ورته ورکړې دي چې وروره دا ماته راکړه ستا نوم به هم ونیسو چې یاره تاسو ته هم میشن تللی دی او اصلا کې دغه موقعیتونه چې دي د مځکې په مدارو کې دغه مدارونو کې د پاکستان څخه چین اخیستې دي او دا هم د پاکستان پوځ دا کار کړی ځکه چې پاکستان پوځ ونه غواړي هېڅ هم امکان نه لري بله خبره دا ده چې د سپوږمۍ موضوع ده په سپوږمۍ کې هر هیواد حق لري چې هلته خپل سټلایټ ولري او هلته تحقیقات وکړي هر هیواد یو اندازه مځکه په سپوږمۍ کې لري نو اوس غواړي چې پاکستان چین غواړي چې د پاکستان هغه کوم موقعیت چې په سپوږمۍ کې دی هغه هم ترلاسه کړي د همدا ډول باندې یو داسې شی ور هستولی دی چې د ملت خوله یې هم ور بنده کړې ده چین همداسې یو مقابي ورته جوړ کړی دی بس هلته د پاکستان د ملت خوله یې ور بنده کړې ده څه پیسې ورته ورکړي دي د دوی هغه مدارونه هم اخیستې دي په سپوږمۍ کې هغه کوم موقعیت چې د پاکستان هغه هم اخیستی دی دا په دې خاطر چې چین غواړي چې کوم جاسوسي سټلایټونه چې دي هغه د پاکستان پر مدار باندې ودري او د پاکستان په مدار باندې چې د دوی سټلایټونه ودرول سوه بیا هند مکمله تر کنټرول لاندې نیسي هغسې ایران او عربي هیوادونه تر ډېرې هیوادونه تر کنټرول لاندې نیسي دا په یو ډول باندې اوس په
د پاکستان پوځ د یو شی مې ورته ورسېږي مګر په آینده کې دا د پاکستان دپاره ډېر سرخوږونکی دی او دا ډېر ملامتونکی دی ځکه چې ډېر هېوادونه بیا د دې څخه په دې باندې پوهېږي او خپل روابط د پاکستان څخه لا هم خړې پړې کوي او د پاکستان سره خپل روابط له منځه وړي. نو دې ورځو کې که تاسو د پاکستان یو څه داسې هم لیدلی اوسئ یوټیوبران هم کوم لیدلی اوسئ دوی بیا نیم ساعت یو ساعت په دې باندې لیکچرونه جوړ کړي چې د دې پر ګټې باندې خبرې کوي چې دا سره کوم سټلایټ دی دا به پاکستان دپاره دومره فایدې ورسي دا به داسې وکړي داسې وکړي دا هیڅ شی نه دی همدغه دی ویې ګورئ دا اصلي سټلایټ دا دی او دا د پاکستان له دا دی یعنې که دا په دې شي باندې تاسو ګټه ترې اخیستلی سئ نو بیا خو آفرین په همدې شي باندې تاسو ګټه واخلئ. نو دا د پاکستان د پوځ یو تبلیغاتي پروګرام دی غواړي خپل ملت همدغسې در په دره خاموشه مخه وساتي او دوی خپل تجارت په دغه ملت بیچاره باندې شروع کړی دی د دې په وینو باندې هم تجارت کوي. څه موده وړاندې د چین ټانک یې جوړ کړی و د امتحان دپاره پاکستان ته ور ولېږلو چې هلته یې واخ پر ملت باندې امتحان که هماغه ټانکونه یې وړه پر وزیرستان کې پر پښتنو باندې امتحان یې کړه او د پښتنو وینې یې توی کړه او بیا پاکستان چین ته خبر ورکړ چې اوس ښه ټانک دی بس جوړ دا یو کرایه سوی پوځ دی او دلته د نړۍ په هر ګوټ کې خپل انسانانو دپاره دښمن جوړ سوی دی او هر څه د پیسو په بدل کې کوي. دا د نن ورځې معلومات چې د پاکستان د سټلایټ په هکله مې تاسو ته درکړه نو انشاءالله چې تاسو به تر ډېره پوستی واوسئ چې بیا مو په الله سپارم.